حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ایاکم والحسد ځان د حسد نه بچ کئ ځکه فإن الحسد یأکل الحسنات دا حسد د انسان نیکی خوري لکه څنګه چې اور لرګي ختموي داسې حسد د انسان نیکی ختموي. اور ته چې لرګي ولي وچ لرګي دي لږ ټایم بعد هغه لرګي ختم شي هیڅ شی پکې پاتې نشي. دک شانتی دا حسد د انسان نیکی ختمی. یو انسان دی منز هم کوي روجی هم نیسی زکاتونه هم ورکوي حجونه هم کوي عمری هم کوي خو په زړه کې د بل مسلمان سره حسد دی نو نبی علیہ السلام فرمایي دا حسد د نیکی داسې ختموي لکه څنګه چې اور د لرګي ختموي. حسد دې څه شي؟ حسد دې ته وایي یو انسان له الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی جایداد ورکړی دی علم ورکړی دی ګاډی او بنګلې ورکړي دي ته وایي الله دا دې وله ولې ورکړي دي دا د دې انسان سره ولې دي چې دا د ده سره نه وی دې ته حسد ویلی شي. حسد دا د الله تبارک وتعالی په تقدیر باندې اعتراض کول دي چې الله تبارک وتعالی دله دا څیزونه ولې ورکړي دي. دا ډیره لویه ګناه ده. حسد دا ګناه ځکه ده چې یو خدا د الله تبارک وتعالی په تقدیر باندې اعتراض کول دي د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي. الله یو انسان له عزت ورکړی دی مال او دولت ورکړی دی شهرت ورکړی دی علم او پیسې ورکړی دا بل سړی وي الله دا دی ولې ورکړي دي. دا نعوذ بالله د مطلب دا دی چې الله په دې خپل فیصله کې خطا دی. دا ګناه ذکر دی دا د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي. دویم په حسد کې د بل مسلمان سره بغض او کینه په زړه کې راځي ځکه ته چې د چا سره حسد کوي خو د هغه سره به بغض هم کوي کنه د هغه سره به کینه هم کوي کنه نو د یو مسلمان سره بغض کینه دا ګناه کبیره ده. دارنګه د حسد سره په انسان کې کبر او لویي هم راځي دې داغه نه ځان غټ حسابوي نو ځکه په هغه باندې داسې سود نه کېږي هغه چې الله څه ورکړي دي. نو حسد دا د ګناهونو جرړه حسد د ټولو نه اول په اسمان کې شوی دی. کله چې الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام د پیدایش فیصله وکړه نو الله تبارک وتعالی فرشتو سره بطور مشوره دا خبره وکړه چې یاره زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم نو فرشتو ورته وویل وی الله خلیفه مه پیدا کوه په ځمکه کې ځکه چې هغه به په دې ځمکه کې جنګونه کوي د یو بل وینې تویوي فساد به کوي او دا خبره د فرشتو ځکه وکړه که نه چې د انسانانو نه مخکې په دې ځمکه کې پیریان پاتې کېدل نو هغې پیریانو به دا فسادونه کول او جګړې به یې کولې نو فرشتو ته علم و چې په دې ځمکه کم خلک پاتې کېږي نو هغې کې فساد او شر وي وی الله ته وایي چې زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کوم نو دوی به فساد کوي فتنه به جوړوي جګړې به کوي وینې به تویوي او که الله ته یې د عبادت دپاره پیدا کوي که نه نو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک الله موږ ستا تسبیح بیانو که نه ستا عبادت کوو که نه عبادت دپاره خو موږ یو نه الله ته نور څه پیدا کوي. الله تبارک وتعالی ورته څه وفرمایل انی اعلم ما لا تعلمون زه چې په څه پوهېږم نو په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ زه په څه پوهېږم تاسو په هغې نه پوهېږئ زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. الله تبارک وتعالی د ځمکې د مختلفو حصو نه خاوره راواغسته هغه واغږلې شوه خمیره کړې شوله او د هغې نه وروستو د آدم علیه السلام دانچه جوړه کړې شوه لا خاوره د سا پکې نشته دی د خاورې یو تابوت جوړ کړی شو د آدم علیه السلام د جنت په صحیصه کې فرشتې به هم تېرېدې را تېرېدې کتل به چې دا الله تبارک وتعالی خلیفه جوړوي کتل به ورته دا ابلیس هم د فرشتو سره
د دومره عبادت کو چې په خپل عبادت سره د فرشتو کې ځای حاصل کړی و. دومره عبادت د کو چې په فرشتو کې خپل ځای جوړ کړو، خپل مقام جوړ کړی و. نو فرشتي به هم تیرې دی د آدم علیه السلام هغه تابوت په لیدو کوم چې د خاورې پروت و. یو ورځ پې دا ابلیس تیرېدو نو داسې د خېټې له ولې یو ټک ورکو داسې، او خو د خاورې ولا صافه کې ونه نو داسې چې یو ټک یې ورکړو نو هغې یو ټانګ وکړو، دننه خو ډرړو که نه چې ټانګ یې وکړو نو یاره ده وي دا شی نقصاني دی، ښه دا شی راته وي نقصاني ښکاري فرشتو ته وي ولې وی ځکه دا ډرډ دی او کوم شی چې دننه ډډي که نه نو هغه د نقصان نه خالي نه وي، دا شی ما ته نقصاني ښکاري. د هغې ټایم نه ده په زړه کې حسد و د ابلیس، لکه چې کوم شی دننه ډډي که نه ونه دننه ډډی ټک ټنګ کوي که نه چې دا ټنګ کوي دغه ونه دننه ډډی نو موږ وایو دا خرابه ده، او چې کوم دا ټنګ نه کوي نو موږ وایو دا صحیح ده. نو هغه مې دا شی ډډ دی دا نقصاني دی ښه، هغې ټایم نه ده په زړه کې حسد و. به هر حال الله تبارک وتعالی کوم تابوت چې د خاورې نه جوړ کړی و په هغې کې روح ور واچو، آدم علیه السلام ترې نه جوړ شو. او چې کله جوړ شو الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم وکړو وایي ده ته سجده وکئ، اسجدوا لآدم، سجده وکئ آدم علیه السلام ته. نو تمامو فرشتو سجده وکړه، فرشتو سجده وکړه، خو ابلیس سجده ونه کړه، دی دغه شانته نیغ پاتې شو. تمامې فرشتې په یو ځای باندې لاړې سجدې لره، ابلیس پکې نیغ پاتې شو، دی سجدې له لاندې. فرشتو چې سر روچت کو چې وایي کتل چې موږ خو سجده وکړه او ده خو سجده ونه کړله، ده خو د الله د حکم نه انکار وکړو، نو دویمه سجده یې بطور شکرانه وکړه. شکر دی الله چې موږ د دې بدبخته په شانتي نه یو، ده خو د الله د حکم نه انکار وکړو، د الله حکم یې ونه منو. شکر دی چې موږ انکار نه ده کړی، نو دویمه سجده یې بطور شکرانه وکړه. الله تبارک وتعالی د ابلیس نه تپوس وکړو، ابلیسه سجده دې ولې ونه کړه، ولې دې سجده ونه کړه؟ نو د ابلیس دلیل څه و؟ وی سجده مې ځکه ونه کړه چې خلقتني من نار وخلقته من طین، زه د ده نه غوره یم، نو زه د ده نه څه یم غوره یم. ولې دې غوره یې څه چل دی؟ وی زه دې د اور نه پیدا کړم، دا خو زما په مخ کې باندې د څښا خاورې نه خټې نه پیدا کړو، زه د اور نه پیدا یم، اور خو په بره ځي، خاوره خو په ځای پرته شی دی، خلک پې خپېږ دي، نو زه غوره یم د ده نه، زه غوره یم د ده نه، ځکه چې زه د اور نه پیدا شوی یم. حالانکې که دا فرشتو ویلی وې، فرشتې الله د څه نه جوړې کړي دي؟ د نور نه. د څه شي نه جوړې کړي دي؟ د نور نه الله جوړې کړي دي، د نور نه الله جوړې کړي دي. هغې دا ونه وي چې الله موږ دې د نور نه جوړې کړي یو، ده وایي زه دې د اور نه جوړ کړی یم او دی دې د خاورې نه جوړ کړو، زه غوره یم. او دا بېوقوفه او قمقل و، خاوره غوره ده د اور نه، ښه اور د خاورې نه غوره نه دی. اور ته دانه ورتاوه که نو وسېزل شي ختمه شي، په ځمکه کې دانه ورتاوه که نو ګلې ګلزار شي راوټوکېږي. دغه رنګې په ځمکه باندې ټول عمر اور بلیږي، ځمکه برداشت کوي، ځمکې ته هېڅ نقصان نه رسي، خو په اور باندې خاورې ورتاو که نو په ځای یې څه کړي مړ کړي ختم یې کړي. خاوره غوره ده د اور نه، د خاورې نه بغیر ژوند نه کېږي او د اور نه بغیر څه کېږي ژوند کېږي، خو د خاورې نه بغیر ژوند دا خاوره چې نه نو ستا غله به د کم ځای نه پیدا شي، ستا میوه به د کم ځای نه پیدا شي، ستا اوبه به د کم ځای نه پیدا شي، ژوند نه کېږي بغیر د خاورې نه. نو دوی زه د اور نه پیدا یم او دی د خاورې نه پیدا کړی دی، اور غوره دی د څه شي نه؟ د خاورې نه. تکبر یې وکړو، لویي یې وکړه، دا څه د وجې نه؟ د حسد د وجې نه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل د جنت نه وځه، جنت دا د متکبرینو ځای نه دی، د جنت نه وځه. نو چې د جنت نه راوته، ښه ته ما د ده د وجې نه روباسې چې دا دی اوس زما په مخ کې د خاورې نه پیدا کړو، دی به خلیفه عبادتونه ما کړي دي، زما په اولاد کې خلیفه پیدا نه شو، زما نه خلیفه جوړ نه شو او د ده نه ته خلیفه جوړی. نو الله تبارک وتعالی جګړې ته بډې والې، وی ته خو ما د جنت نه وباسې، خو د ده اولاد به زما نه په نیغه لار نه ځي، یو به هم زما نه تابعدار ونه ویني، یو دا به ټول زه جهنم ته لېږم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی چې ستا چا تابعداري وکړو نو ستا نه او د هغې نه به جهنم ډک کړم، ستا نه د هغې نه به څه ډک کړم؟ جهنم ډک کړم. تکبر یې وکړو، لویي یې وکړه. دا ولې وجه څه وه؟ د آدم علیه السلام سره څه حسد عبادتونه ما کړي دي او خلیفه کېږي به دی، نو د هغې وجې نه دی ذلیل وګرځېدو، بدبخته وګرځېدو د حسد د وجې نه. په ځمکه باندې اوله ګناه چې شوې د هغه هم ګناه د حسد ده. آدم علیه السلام چې الله ځمکې ته راولېږو، د هغه سره بیبي و حوا علیه السلام،
نو د دوی به دوه اولاده کېدل، دوه بچي به کېدل، یو به نارینه او یو به زنانه، یو هلک او یو جینۍ. بعضې خلک وایي دوه به سهار کېدله، دوه به ماښام کېدل. دا خبره غلطه ده. ښه په خپل ټایم باندې به کېدل، نښه میاشتې یا څه کم یا زیات دومره پس به بچی کېدو، خو دوه به کېدل، یو به هلک او یو به جینه و، خو لویدل به زر زر، الله به لویول زر زر. دنیا کې نور انسانان نو طریقه دا وه چې کم هلک او کم جینۍ به یو ځای پیدا شوي، دا به خور او ورور حسابېدل، او نور دوه به چې یو ځای پیدا شوي، دا به د دوی خور او ورور نه حسابېدل. نو کم دوه چې یو ځای به پیدا شوي، نو د هغه د خور نکاح به د بل ورور سره جایز وه، خو د ده سره به جایز نه وه. نو قابل او د ده خور وه، دا یو ځای پیدا شوي وو، دا مشرانو، او حابل او د ده خور وه، دا یو ځای پیدا شوي، دا کشرانو. اوس طریقه دا وه چې د قابل کومه خور وه، دا به حابل ته ورکولی کېږي، او د حابل چې کومه خور ده، دا به چا ته ورکېږي؟ قابل ته ورکولی کېږي. طریقه دا وه. خو د قدرت فیصله دا وه چې د قابل سره کومه خور وه هغه ښایسته وه، او د حابل سره چې کومه خور وه هغه داسې ښکلې نه وه. آدم علیه السلام ورته وویل قابل ستا دا خور به حابل ته ورکو، او د حابل دا خور به تاله درکو، ځکه دغه طریقه ده او دغه شریعت دی. قابل ورته ویل نه، زه خپله خور دله نه ورکوم، ما راغورځئ ده ته، مشر ته هم یم، دا زما نه کشر دی، او بل زما خور ښکلې ده، نو زه به د دې خپلې خور سره نکاح کوم، زه دا دله نه ورکوم، دا به ماله راکای. آدم علیه السلام ورته وفرمیل ګوره دا زمونږ په شریعت کې نشته دی، ستا د دې سره نکاح نه کېږي، ستا خور به هغه ته په نکاح کېږي، او د هغه خور به تا ته په نکاح کېږي. په هر حال قابل خبره نه منله. بیا ورته آدم علیه السلام وفرمیل وی زه یو کار وکئ، داسې وکئ چې دواړه قربانۍ وکئ، قربانۍ، او د اسمان نه چې اور راغی او د چا قرباني وړه دی به په حق باندې، زما خبره خو نه اورئ، خو داسې وکئ. په هغې زمانه کې طریقه دا وه چې د دوو تنو فیصله به وه، نو دواړو به قربانۍ په یو میدان کې ورتاوې کړي، د اسمان نه به اور راغی چې د چا قرباني به یې وړه هغه به په حق، او د چا هغه چې به پاتې شو هغه به په ناحقه باندې و. دواړه قرباني وکوي، ټیک ده. د قابل به زمینداره کوله، د زمیندارو د ده څه غنم یا وربشې بېکاره غونته یې راواغستې راوړې په یو میدان کې واچولې، ځکه دغه خو سوچ دا وکړو قبوله شوه، ښه په حقو قبوله نه شو، زه خو هسې نه منم، د بېکاره غونته شی راوړو په میدان کې ورته وکړو. د حابل به ګډې او بیزې ساتلې، نو ده په خپلو ګډو کې یو ښایسته ګډ وکتو، ښایسته ګډو، او هغه راوړو په میدان کې ودرو. بعضې علماو لیکلي دي وی ابراهیم علیه السلام قربانۍ له چې الله کم ګډ را لېږلی او که نه د اسمان نه د هغه ګډو کم چې حابل پیش کړی د قربانۍ دپاره، وی د هغه ګډو. حابل ښایسته ګډ راوړو، میدان کې ودرو. آدم علیه السلام بچي ولاړ دي، د اسمان نه اور راغی، د حابل هغه ګډې وړو، د قابل هغه غنم یا وربشې پاتې شو. د دغې ځای نه نور حسد واغستو، ښه دا خو زه ښه بېعزته شومه، دا خو زما ښه بېعزتي وشوله. بس په زړه کې دا فیصله وکړله چې بله لار نشته دی، خو دکه یوه لار ده چې دا حابل د مخې نه لر کم دی مړ کړمه. دا وسوسه ورته شیطان ور واچوله. آدم علیه السلام په دغې ورځو کې حج له لاړ، چې حج له لاړ، شیطان راغی قابل ته دا وسوسه واچوله چې ګورې دا خور کو هر کلی دې ورور له به دې ورکوي، کو هر کلی ستا دا خور به دلته واده کېږي او د دې نه ته خلاصېږي، خو طریقه یې دا ده چې د حابل مړ کړو چې دا خور به درته پاتې شي. شیطان ورته دا وسوسه واچوله، دی راولګېدو، حابل یې قتل کړو، خپل ورور یې ووجه. چې خپل ورور یې ووجه، آدم علیه اوس دا خو په مخ د ځمکه لومبې قتل و، لومبې مرګ و چې هغه یې ووجه. اوس ورله چل نه ورته چې د دې ورور سره اوس وکم سو، د ده سره څه چل وکړمه، ځکه د ښخېدو چل خو بیا نه ورته مخکې د دې نه مرګ نه و شوی، نو مخکې مرګ نه و شوی. الله تبارک وتعالی دوه کارغان راولېږلو، بعضې وایي چې دا کارغان نه و، فرشتې وي خو په شکل د کارغانو کې وو، بعضې وایي چې نه صحیح کارغان و. به هر حال دوه کارغان رالو، جګړه یې وکړه، دا یو کارغه راولګېده، دا بل یې مړ کړو. چې دا بل یې مړ کړو، دا کارغه راولګېده، زر زر یې په خپو باندې ځای وکنستو، او دا خپل ملګری ورته ټېل و، او بیا یې په پنجو خورې ور واړولې. او ده خو پوه شو چې دا خو یې ما ته چل وخو، ده په دغې ټایم کې افسوس وکړو، هی افسوس، زه خو د کارغه نه لاندې شوم. ګوره شیطان چې در باندې کار وکړي، بیا دې پرېږدي که نه، بیا خو ته پوره طریقه نه ښیي که نه، دی خو در باندې کار وکړي او بیا دې پرېږدي، بیا دې ذلیل کوي. نو ورور یې پرې مړ کړو، خو دا طریقه ورته ونه ښولې چې اوس ښخې څنګه. نو چې کارغانو ته یې وکتل، نو دی پوه شو دا خو زه د کارغه نه هم کمزوری شوم، زه یې وکنستو، خپل ورور یې پکې څه کړو، دفن کړو، زه د نه خلاص شوم. آدم علیه السلام د حج نه را روان دی،
نو چې خپل علاقې ته راورسېدو نو څه ګوري چې څومره د میوو بوټي دي په یو بوټي کې میوه نشته په یو بوټي کې میوه نشته دی او چې په کومو بوټو کې میوه پاتې شوې ده چې هغې ته لاس کې خولې ته کړي نو هغه تروه د خوراک نه ده. آدم علیه السلام حیران شو چې دا ټول حالات خو بدل دي داسې چل دی داسې چل شوی دی دا خو په دې ځمکه کې لوی انقلاب راغلی دی په لکاو په کروړاو بوټي دي د میوه هغې کې میوه نشته دی او کومو کې چې میوه د هغه د خوراک نه ده چې دا په دې ځمکه کې کوم انقلاب بدلون راغلی داسې چل شوی دی. الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام راولېږو وی آدم علیه السلام ته وایه چې ستا یو بچی را لګېدلی دی او بل بچی درله قتل کړی دی قابل را لګېدلی دی حابل یې وجلی دی په ځمکه باندې یو ګناه شوی دی الله د هغې د وجې نه د میوو نه د بوټو نه میوې ختمې کړي دي الله دومره خفه شوی دی الله دومره ناراضه شوی دی ځکه په ځمکه دا انقلاب راوستی دی دا ستا زوی ګناه کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په مخ د ځمکه تر قیامته پورې چې څومره په ناحقه باندې قتلونه کېږي په دې کې د قابل حصه ده په دې کې د قابل تر قیامته پورې چې څومره په ناحقه قتلونه دي په دې ټولو ګناهونو کې حصه د چا ده د قابل ده ځکه په مخ د ځمکه اول ګناه دا قابل کړی دی چې خپل ورور یې په ناحقه وجلی دی دا قابل ولې دومره ذلیله شو ولې دومره بدبخته شو ولې تر قیامته پورې په هر قتل کې د هغه حصه ده دا ولې حسد یې کړی صحیح کړی و حسد یې کړی حسد دا حسد دومره لویه ګناه ده ښه یوه خبره زما ځان سره یاد وساتئ چا چې هم حسد کړی دی الله تبارک وتعالی دا حسدګر انسان دا حاسد انسان ذلیل کړی دی او د چا سره چې حسد شوی دی الله هغه ذلولی دی نو ابلیس حسد کړی د آدم علیه السلام سره الله ابلیس تر قیامته پورې لعنتي کو آدم علیه السلام الله پیغمبر جوړ کو د ځمکې خلیفه یې جوړ کو قابل حسد کړو د حابل سره قابل الله تر قیامته پورې ذلیل کو تر قیامته پورې بدبخت کو کم په ناحقه ګناه چې کېږي پای کې د قابل حصه ده حابل الله اوزلو داغه قرباني الله قبول کړو هغه قرباني الله ابراهیم علیه السلام لره ولېږله هغه پې قرباني وکړله الله حابل اوزلو حسدګر انسان به ټول عمر ذلیل کیږي او د چا سره چې حسد شوی دی الله هغه ذلولی دی حاسد تباه شوی دی ذلیل شوی رسوا شوی دی نو په مخ د ځمکه چې لومبی ګناه شوی هغه څه شوی دی حسد شوی دی حسد د نبی علیه السلام کفار ولې مخالفت کوم حدیث مبارک کې راځي کله چې نبی علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو د انصارو یو مشر صحابي هغه بیمار شوی و نبی علیه السلام دغه پوښتنې له ورته چې دغه تپوس وکړي خو په کوم څاروي باندې په کومه سورلۍ باندې چې ناستو په هغې باندې روانو نو داسې په لاره کې څه کسان ناستو ګډوډ ناستو مسلمانان پکې مو یهودیان پکې مو مشرکان مو خبرې اترې کولې ناستو نبی علیه السلام چې په لاره باندې تېرېدو نو د څاروي د خپو دوړې کولې دوړې نو دا دوړې په دې عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین چې ورته ویلی شي خو په دغې ټایم کې لا منافق هم نه و کافر و ظاهري کلمه هم لا نه وویلې په ده باندې ورلې دا دوړې چې په ده باندې ورلې نو د نبي علیه السلام ته داسې په سپکه لهجه باندې اواز وکړو ډېر سپک اواز یې ورته وکړو مړی د څاروي دا دوړې دې په موږ راوستې موږ دې څښا کړو د دوړو باندې نبي علیه السلام ډېر سپکاوی وکړو د نبي علیه السلام اخلاق مبارک دا و چې د خپل څاروي نه راکوز شو خوالی ورغی نو دعوت یې ورته شروع کړو د اسلام دعوت یې ورته ورکول شروع کړو نو د عبدالله بن ابی بن سلول ورته څه وایي وایي دا خبرې موږ ته مه کوه که دا خبرې دې ټیک وي او صحیح وي که نه بیا هم په خپل کور کې کوه موږ پې بار مه تنګوه د نبي علیه السلام ډېره بېعزتي وکړه نو هلته کې مسلمان صحابه کرام پکې هم ناست وو نو هغې ورته وایي موږ ته به یې کوي ته پاسه چې نه یې وړې بهرحال د هغوی په خپل منځ کې جګړه شوه چې جګړه کېده نو نبي علیه السلام هغه جګړه خلاصه کړه هغې څه کړله خلاصه کړه نبي علیه السلام ته لاړه هغې صحابي له د چا پوښتنې چې ورته مشر صحابي هغه سره چې کېناست نبي علیه السلام هغې انصاري صحابي ته ګیله وکړه وی ګوره عبدالله بن ابی بن سلول زما ډېره بېعزتي وکړه ډېرې سپکې خبرې راته په دې لاره باندې وکړې د هغه مشر صحابي ورته څه وایي وایي د الله پاکه پیغمبره خفه کېږه ما دا ستا سره حسد کوي ځکه ته چې مدینې منورې ته نه وې راغلی موږ انصارو د مدینې خلکو دا فیصله کړې وه چې زموږ مشر به عبدالله بن ابی بن سلول وي موږ دته د مشرۍ پټکۍ په سر باندې کېښودو موږ دې خپل بادشاه کوو خو په دې دوران کې ته رالې نو دی په ځای پاتې شو خلک په تا پسې شو
نو چې د پاتې شو د حسد واغستو دغه بغض حسد اغسته دی د الله پاک پیغمبر د خبرو مخه پکې دا د حسد د وجه نه لګیا دی. بیا د عبد الله ابن ابي ابن سلول کلمه هم ویله خو د زړه نه ویلي په خولي باندې ویله ښه د نبی رسول الله سلام سره به مونږ هم کو زکات په عمر کو او جهاد لبم د نبی رسول الله سلام سره تو خو مسلمان نه ښه جهاد لبم تو خو موکبه سی کولا چې کله به د نبی رسول الله خلاف خبره شروع کیږي چې زه په خپل حصہ والم موکبه منافق سړي علامت ده چې دی به ګرځي چې رسول په دې پلان کې پس خبره شروع کیږي چې زه به د خپل زړه تش کما زه به د خپل بلاسو باسم د زړه دا د منافق سړي علامت ده. نو دې هغه غزاله تل صحابه کرام سره نو الته د دوه صحابه کرام په ګودر باندې جګړه شو یو انصاری صحابي او بل مهاجر صحابي ساروی په چینه باندې وبکول جو جګړه شو یو بل نه ساروی مخ کې کړه جګړه شو هغه انصاری صحابي आवाज وکړو وې انصار د مدینه صحابه راشه زما امداد لا زما مدد لراشه جو مهاجر صحابي आवाज وکړو وې مهاجر زما مدد لراشه یو خپل قبيله ته आवाज وکړ بل خپل قبيله ته आवाज وکړو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېد د الله پاک پیغمبر مهاجر او انصار په بل پسې توري رستل دي جګړه شروع کیږي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موقع ځان ورسو جګړه ختم کړله او نبی رسول الله ډیر سخت غوسه شو ډیر سخت غوسه شو وې دا زه بدبودار आवाजونه اورم تاسو نه دا आवाजونه نه دی وتی وسم قبيله یادوي دا بدبودار आवाजونه دي تاسو یو مسلمانان یې قبيله پکې نشته دي یو مسلمانان یې دا आवाजونه پرې دوي بهر حال عبد الله ابن ابي ابن سلول ته موکه پلاس باندې وراله چې زمونږ د مدینی صحابه کرام سره مهاجر جګړه وکړه دغه تر خپل زړه بلاس وستو دوی دا مهاجر مونږ راوستي دي او په دې سرونو خو کې نه ولې نو مسخ وکړو اوس په مونږ باندې گزارونه کوي دا مونږ مس کړی دي کوم مونږ ولا زین نه ور کړی په کور کې نو دا به داسې نو دا خبري وکړلې دا مطلب دا چې د انصار سره جګړه وشو اوس په انصار ټول زما مرګتیا وکي کنه بهرحال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه راغی نوجوان الکته وی د الله پاک پیغمبر عبد الله ابن ابي ابن سلول دا خبري وکړي او دا ویلو چې کوم مدینه ته واپس شو لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل کوم مدینه ته واپس شو نو موږ د عزتمن خلک به د ذلیل وباسو عزتمن ځان ته وي او ذلیل نعوذ بالله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجر صحابه کرام ته ویل کوم مدینه ته واپس شو کنه موږ به د عزتمن را لګو د ذلیل خلک به د مدینه نه وباسو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نوجوان صحابي راغی د الله پاک پیغمبر عبد الله ابن ابي ابن سلول دا خبري کوي نبی رسول الله خان تاسو وی او عبد الله ابن ابي ابن سلول روح ته تا داسې ویل دي بس د الله په ذات باندې قسمونه شروع کړو قسم په الله کومه خبره کړي زه خو سره خبر نه ما داسې نه دی ویلي بس نبی رسول الله سلام ته قسمونه وکړو چې نبی رسول الله سلام ته قسمونه وکړو د نبی رسول الله په یقین راغی چې د نه دی ویلي نبی رسول الله هغه نوجوان الک هغه نوجوان صحابي ورټو وګوره په مشرانو باندې دروغ مه جوړو کنه دا خو د قوم سردار دی د قوم مشر دی دا په دې دروغ جوړ کړو هغه نوجوان صحابي وی قسم په الله ما په دغه ورځ باندې دا خو خبر چې زره دینه مخ کې مړوي ګوره نبی رسول الله زمانه خپه شو او خبره خود کړه د خوسي په دروغ قسم مو خوړو زه ډیر زیات خپه ما خو زمونږ چې د دې غزا نه واپس را روانو کنه زه به نبی رسول الله ته نږدې کېدم ما بخبل سورلی نبی رسول الله ته نږدې کوله نبی رسول الله زمانه خپاو خو دا مې یقین او چې الله به زما سپری را لېږي ځکه چې دا خبره کړې ده الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک پیغمبره دا نوجوان الک رښتیا وایي دا خبرې کړې دي دی منافق دا خبرې کړې دي داسې ویل دي نبی رسول الله دا خبره وکړه ګوره د خدا خبره کړې دا قسم مو خوړو صحابه کرام کې دا خبره خوره شو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عبد الله ابن ابي ابن سلول وجنه نبی رسول الله نو ویل خدا خبره خوره شو د زوی او دغه نوم عبد الله او د پلار نوم عبد الله او د زوی نوم عبد الله د عبد الله په خپل رښتینی مسلمانو دی راغی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د الله پاک پیغمبره تا حکم کړ صحابه کرامو ته چې زما پلار مړ کړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ما خو چاته دان دی ویل چې عبد الله وجنه ما چاته نه دی ویلي وی دا سينو هم د الله پاک پیغمبره کو تا داغه د قتل حکم کړی نو په بل چای مو وجنه ځکه زما پلار دی نو کېدای شي په ما کې لږ غیرت راشي زه بیا داغه بدل علم یا په خپه شمه کو زما د پلار د مرګ حکم دی کړ بل چاته مو وایا تور راويستوي قسم په الله زما په حواله کې چې وسی سر دل راوړم چې قتل ورینه زبې وجنم زما پلار د خو سر به زوما نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله ما دغه د قتل حکم نه دی کړی وی ټیک تا دا غي باوجود چې مدینه منورې ته رانږدې شو کنه دا عبد الله د زوی د صحیح مسلمانو دی د خپل وخ نه ورو دانګل اولاد د پلار د وخ د مواري ونی وکینو وخ کینو پلار ته وی پلار قسم په الله کو په مدینه کې را نخ پکې دی قسم په الله کو په مدینه کې را نخ پکې دی
تور راوستا وی پدی تور در نصر وما تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مهاجر صحابه کرام ته ذلیل ولی او ځان ته عزتمن ویل دي ځان ته ذلیل وی هغه ته عزتمن ویل غیر په مدینه ته ځي هغه پلار ورته بچی دا تسکای ته خو زما ډیر تابعدار بچی حالانکه دا پلار او زوی په یو بل ډیر زیات مینوخه او د دې زوی بچی د پلار څومره ادب کو دا مشهور و په مدینه کې دومره ادبناک بچو پلار زوی زه د پلار یم ته خو زما تابعدار بچی دا تسکای خلکو په مخ کې مې بې عزته کوي وی قسم په الله پلار یقینا تابعدار بچی دی ما خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګستاخی دې کړی دا چې تر څو دې ځان ته ذلیل نه ویلې مدینه ته نشیتلې لاري پوښه چې زوی مې نه پریدي لاري وی زه ذلیل یم دوی عزتمن دي وی بیا وایا صحابه کرام راټول کوي پچغه واجه دوی ټول اوري وی زه ذلیل یم دوی عزتمن دي وی بیا وایا پدریمه پیره بیا پچغه وی زه ذلیل یم دوی عزتمن دي خو خله پاسه وی زه مدینه منورې ته اوس زه مدینه منورې ته الله دا دو زو کې او دومره حسد اغسته او دومره حسد اغسته عبد الله ابن ابي ابن سلول چې تر مرګه پر خپل منافقت باندې د نبی رسول الله په خلاف ولاړو او دومره ورته پته و چې د نبی رسول الله رښتینی پیغمبر دی چې کله مړ کېده کنه مړ کېدو د خپل بچی ته وصیت وکړو وی زه چې مړ شم کنه ګورې زما جنازه به نبی رسول الله کوي او زه چې مړ شم نو مال به کفن د نبی رسول الله په قمیص کې راکوي دومره ګورې کله عقیده وا خو حسد اغسته او ایمان نه راوړو نو چې کله مړ شو نو دا زوی راغی په نبی رسول الله والسلام پسې وی د الله پاک پیغمبر زما پلار یو وصیت کړي ما ته خو به تاسو پوره کوئ نبی رسول الله ورته سی ویل دي وی چې مال کفن راکې نو نبی رسول الله براله په خپل قمیص کې راکې نبی رسول الله خپل کرتوي استواري ولکړه په دې کې ول کفن ورکې عمر رضی الله عنه فرمایي د الله پاک پیغمبر دا سکای دا خو منافق ته یو عمر بدل می ول اخلاص کو سمې ول اخلاص کو په غزوه بدر کې زما تر عباس رضی الله عنه قیدی شو دا قمیص نو وی هغه د بدن نه ډیر لوړ او غټو نو په هغه د بل چا قمیص نه پوره کېد نو دیم لوړ غټو نو دور له قمیص ور کړو نه هغه بدل مې ول اخلاص کو د تراغه بدل مې ولا خلاص کدا مې رزق ورکو اوس د جنازې ټیم شو خلک راټول شو نبی رسول الله جنازې لاله چې سپوره جوړ شو نبی رسول الله جنازې ته مخ کېد نو عمر رضی الله عنه راټینګ کو اذا الله پاک پیغمبر په جنازه نه کوي په جنازه د الله پاک پیغمبر دا خو هغه منافق ته چې ستا په کوه گزار کړي هو عائشہ بیبي باندې ته تهمت لګولې کنه عائشہ بیبي باندې د بدکارۍ نعوذ بالله تهمت دی عبد الله ابن ابي ابن سلول لګولې دا خو هغه سره دی چې ستا په کوه حمله کړي و د نبی رسول الله سخت دشمن ابو جهل مو کنه ابو جهل بخکاره دشمنی کوله ښکاره دشمنی کوله د نبی رسول الله خاندان ته عزت ته سنو ویلي بخکاره دشمنی کوله دا منافق و منافق سره ګورستا عزتم خرابې ښا منافق سره به اول حمله په عزت کوي د عائشہ بیبي باندې تهمت هم لګولې و وی د الله پاک پیغمبر دا خو هغه سره دی چې ستا په کوړي حمله کړې ده نبی اسلامي زه په جنازه کوم وی د الله پاک پیغمبر الله تبارک وتعالى فرمایي ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم کوتور لا او یا زره بخنه وړي بیا الله ورته معافي نه کوي سره په جنازه کوي نبی رسول الله ورته فرمایله عمره دا نبی اسلام اخلاق ته ګورخه وی الله فرمایي چې او یا زره بخنه او وړي زینب معاف کوم وی زه بوله دا یو نه زیاته پیری بخنه وړم او نبی رسول الله په جنازه وکړه او حتی تر دې پورې چې قبر ته پخپل کوس کو قبر ته کوس کو خو چې کله خاورې په واړولې نبی رسول الله څنګه د قبر نه دی خو شو کنه جبريل امين راغی وحي راوړه د الله پاک پیغمبره فلا تصلي على احد منهم ابدا ولا تقم على قبري د الله پاک پیغمبره وست جنازه وکړه بیا د پر په منافق سړي جنازه ونه کی عمر چې سوي رښتیاوي د الله پاک پیغمبره د نن نه بعد په منافق جنازه ونه کی او کوته په جنازه او کې مزنه بخم په دغه جنازه نه کوي دا مې درته دې پوری ویل چې تر مرګه پوری په دې باندې ولاړو دا ولي د څه د وجنه حسد د وجنه حسد ډیر لوی ګناه ده ډیر لوی ګناه ده الله تبارک وتعالى دې مونږ ټول ته د حسد نه پناه راکړي